پتری ویجه چې دینو هغه د مودي نه وګټل او هغه چې دینو سی ام الته جوړ شو. ملګرو تاسو وګورئ کنه د په یو فلم کې هم دا خبره کړو او زما پسند کول والا چې دینو په کرولونو د خلک دی دا خبره کړو او د جمله چې دینو دا اوس ډیره زیاته وایرل په سوشل میډیا باندې. بل طرف ته چې دینو د ټولو عوام چې دینو زړونه غټل دي. ملګرو دا یو کافر دی او هغه چې دینو په انډیا سره تعلق ساتي او د چې دینو په 2 کال کې خپل کیریئر جوړ کو او دا چې دینو سی ام الته جوړ شو. ملګرو ټول خلک ډیر زیات حیران کړي دي صرف په دې وجه باندې چې دا چې دینو په حق باندې او د د عوام د پر راووتو د عوام سره کولیام ملاوېدو هغه وجه باندې چې نو عوام ولا وټ ورکو عوام چې نو خپل زړونه تر نږدې کو او د چې نو وسو التا سی ام جوړ شوی دی. ملګرو نو ټول خلک ډېر ذات حیران شي چې ویر پتی ویجه چې نو دومره زر چې نو هغه خپل کیریئر جوړ کو په 2 کال کې چې نو په کرولونو خلک چې نو هغه سره ورسره شو او هغه چې نو سی ام جوړ کو. یو ټول خلک حیران کړي دي هغه چې نو التا الیکشن غټل دی د مودي نه الیکشن غټل دی. تاسو سوچ هم نشئ کولای د مودي نه الیکشن غټل دی او اوس چې نو التا سی ام دی. پښتنو په دې کې زموږ د لپاره ډېر خپل عبرت دی همیشه چې په حق باندې وکنه نو ته به چې نن ډېر زر کامیابېږي ته به کامیابېږي او د خلکو مدد کې نو ته به چې نن کامیابېږي او دا سوچ چې ته چې صرف د خپل کرسۍ د پاره یم لکه چې زه سب واړم کنه صرف مدما د پاره راشي زه په کرسۍ کېنم او زه چې نن خپل ځان د پاره سپ لګیایم چې کس چرته هم نشي کامیاب دي او کته چې د عوام د پاره لګیایم چې زه هم کامیاب شم زه د کرسۍ کېنم او زه هغه څه وکم چې کوم د عوام واړي نو بیا به چې نن ته په ژوندۍ کامیاب شې. ور پتلی وجه چې نن د انډیا سره تعلق ساتي هندو دی یو کافر دی او هغه چې دینو یو حد کړی دی زموږ د لپاره پیدا عبرت دی. ملګرو چې همیشه چې دینو د عوام زړونه ګټل دي. کته زموږ پاکستان کې سیاست وګورئ پاکستان کې ډېر عجیبه سیاست دی هلته صرف چې دینو کرسۍ ته ورخېجول دي نور خپل مرزي چې هغه څه وکړلو. بل طرف ته چې هلته انډیا کې دی په انډیا کې چې دینو یو وکټر راځي او هغه دومره خلکو چې نه مطمئن کوي د خلکو سره یو دي عامه طریقه باندې ملاويږي چې هغه خلک چې دینو د عوام زړونه وګټل او عوام چې دینو غلا وټ ورکو او هغه چې دینو سی ام جوړ کو. ملګرو په دې باره کې تاسو وایي خو ته کمنټ ضرور وکړئ. ویر په ټلویزیون چې دنه دا سی ام جوړ شوی دی او دا چې دنه ټول خلک چې دنه حیران کړي دي په ډېر کم ټیم کې چې دنه هغه د سیاست تر اوته هغه چې دنه خپل سیټ وګټلو هغه سی ام چې دنه جوړ شو.